ما تسبیح د یاري جیب ته واچولې او مامپوخه کې مختار مخې له راغی. بسم الله الرحمن الرحیم. ړومبې خو ستاسو څخه ډېره مننه چې تر دا وخته پورې ناست شئ او د واده کورنۍ ته زما له خوا نه ډېره مبارکي. خبرې به صدر صاحب کوي ټولې ښه، زه به صرف شعرونه ووایم. درته ستاسو خوښه ده؟ ویل څه کولی شم خو ستا په بدنامۍ یریږم، ما له په خپلې بېوسۍ باندې ارمان ناشي. درمانه کور کې چې زما د واده ذکر وشي، زمونږ په چم کې یو جینۍ باندې پیریان ناشي. ویل څه کولی شم خو ستا په بدنامۍ یریږم، ما له په خپلې بېوسۍ باندې ارمان ناشي. درمانه کور کې چې زما د واده ذکر وشي، زمونږ په چم کې یو جینۍ باندې پیریان ناشي. او یار ته انتظار دی چرته کړی دی، بیا په سر د دار دی چرته کړی دی، چرته خپل ضمیر ملامت کړی، ځان باندې گزار دی چرته کړی دی. او شیخ له تزبو دی شرمېدلی، ښکلي ته انکار دی چرته کړی دی. شیخ له تزبو دی شرمېدلی، ښکلي ته انکار دی چرته کړی دی. او ما چې ویني سر کړي ښکته یو سړی، راته ډېر دی ملامته یو سړی. ما د مینې په دولت کړلو شتمن، خو ډېر ټیټو له قامته یو سړی. اور سړی دی تر مطلبه پورې یار، را سره و تر حجته یو سړی. او ما نه د مات زړه تپوسونه کوي، دا خلک څومره ګران سوالونه کوي. او زه چې اتوار باندې خوړلی یم چا، هغه 15 وخته منځونه کوي. او په نوم د بل وي خو مینې وظیفې هم نیسي، په محبت کې خلک زنه نیسي خپې هم نیسي. او هغه زما د زړه کعبه چې روانه کړې ده چا، زه خبر شوی یم هغه سړی روژې هم نیسي. او درد سوي بل د جدایۍ علمیه څه ته وایي، څوک ته زمونږ نه تپوس وکړي چې شپه څه ته وایي. او ښکلي به بیا زمونږ د زړه بې حرمتي نه کوي، چریندوان کې شي خبر چې کعبه څه ته وایي. کمی او یاد هاي دې ملګري فرمایش ته وایي، طلب مې د سړځی په 100 واره لکه چای، په زړه مې داسې لګي خپله یاره لکه چای. زه ستا راغلي خط کې لفظ لفظ ته کوزېږم، خوندونه تې ناخلم په کلاره لکه چای. په مینه کې ناکامو لاسنیوی زمانه وکوي، زه ته یم په عشق کې له انګاره لکه چای. واحد دا یو نشه ده چې ملا ته هم جایز ده، ته هم داسې روا شي کزاره لکه چای. درمانه محبت ګورې د اوسپنې چڼې دي، میلاو به داسې نشي په تیاره لکه چای. خو ما ته یاد نه دی، خو د شهید ارمان مزار مخې له راغی، سپینه ګیره باندې یار مخې له راغی. د شهید ارمان مزار مخې له راغی، سپینه ګیره باندې یار مخې له راغی. خود سری یو څو ټالی به درکومه، که په لار کې چرته دار مخې له راغی. او د ځپلي کام جواب به تې طلب کړم، مقابل کې کومې پلار مخې له راغی. ما تسبیح د یاري جیب ته واچولې او مامپوخه کې مختار مخې له راغی. تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی، تا پسې خپه نه مړه تا پسې خمري سړی. تا پسې به تیر شي زایدان د ایمانونو نه، تا پسې خو نوم موسکي سلام راګرځوي سړی. تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانه، تا پسې کشي پولیس رات هم وهي سړی. او بې له تا نه یاره دا زمونږ ژوندون به داسې وي، هسې په تیاره کې لکه لاس چې تپوي سړی. او ستا د نوم الزام به یار هم باعث فخر وي، ستا نامه په لاس نه مړه لیکي په تندي سړی. او تا پسې درمانه ثوابی په یو قدم کې ده، تا پسې خو یاره هندوستان نوم راځي سړی. او ګټه کې وي خو په تاوان تختی، زما لستونو نه ماران تختی. پتنګ دستای باندې خبر شو زما، خپلو خبرو نه یاران تختی. او د قرضدارو اوازونه راځي، زمانه تیز زما گریوان تختی. او د لګېدلي زړه پیوند خراب شو، خدای زمانه خدا ژوند خراب شو.
څنګه د خلکو سمزه نشته دی او که زمونږ د خولې خوند خراب شو او هغه چې و د تسبیحاتو پابند هغه سړی ستا په مړوند خراب شو. او هر څوک ډکه ګرځومه د پیغوره لمن خو بیا هم نه وینځمه یاره ستا له توره لمن. هر څوک ډکه ګرځومه د پیغوره لمن خو بیا هم نه وینځمه یاره ستا د توره لمن. او داسې مې کلک لاس د نیولې د یار روک نه شمه لکه ماشوم چې څنګه نیولې وي د موره لمن. او نه یاره د خپل قد نه درته نه غورځېږم نه یاره درته نه نیسمه نوره لمن. او را په زړه مې څو ځله کړه اوده شوم وظیفه مې مکمله کړه اوده شوم او دا پردي راوړي بلکل نه خپلېږي د سر لاندې مې څنګله کړه اوده شوم. او د وخت هم صبر تمام شو مونږ بلاړ شو ښکلي نه راځي ماښام شو مونږ بلاړ شو. ژوند پرست د پیتوګرو شو ولکه کې میخانه کې شیخ امام شو مونږ بلاړ شو. زهر که د ریل ګاډي پاټلۍ خلا کومه طریقه د خودکشۍ خلا. ستاسو د پکي باره کې څه خیال دی وزن له صادر او که رسۍ ښه ده. ووایه وایزه د عشق ته بېله دم او که د سرو کاغذ ګولۍ ښه ده. او کم از کم د مخ د ګاونډۍ خو ده ما نه ستا د غوږ دغه والی ښه ده. او دغه نظار هلکو ما نه خو پوره نوم هېر شو خو نظار پکې راځي هغه راته زوړ غزل یاد کړی وي دا راته ووایه چې دومره غریب وم چې ګنډلو له ایستنه نه وه بلا موده زما کمیس پورې لمنه نه وه. غریبي داسې چې ازغیم په ازغي وباسم قسمت مې داسې چې په ټول کلي کې غنه نه وه. سبلا ګران دي د پردي جیب نه پیسې وباسل نن مې لیدل دی یو مزدور د لاس سرمنه نه وه. د خپل احساس د سوري لاندې مې دمه وکړله د ښار کوڅې ټولې پخې وې چېرته ونه نه وه. درمانه تلې مې که دې ته م واپس راغلمه په دې خبره چې د مور راته بخښنه نه وه. او دا ملګری وایي چې دروازې سره تر غاړې دروازې ته د چا په غم کې جاړې دروازې برابر د یم په غم باندې شریک روان کندر باندې ولاړې دروازې. او هغه څه چې غم هم د مرور داسې یم لکه شاړې دروازې. او زه د کور یم پر دې پورې حیران ته درمانه رانه غواړې دروازې. ډېره مهرباني دا او درمان